د 1499 کال د کانکور ازموینو درنو ګډون کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ته خبر درکړل شوی دی، د سږ کال په ازموینه کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه اړین تدابیر په پام کې نیول شوي دي، چې له هغوی څخه یو د اړوند کمیټې منل شوې ماده د فزیکي کودرشتې نه ویشل دي. نو له همدې امله د ازموینو ملي اداره سږ کال دا کودرشتې په آنلاین بڼه تاسو ته رسوي، ترڅو تاسو خپل د خوښې د رشتو کوډونه ترلاسه او د ازموینې په ورځ له ځان سره ولرئ، او یا دا چې خپلې کودرشتې له همدې پاڼې ډاونلوډ او له چاپ وروسته له ځان سره ولرئ. ګرانو ګډونکوونکو، کله چې تاسو په پوسټ کې شیر شوی لینک باندې کلیک وکړئ نو دې پاڼې ته مو راولي. پر دې پاڼه تاسو د ټول افغانستان د دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو عمومي، دیني زده کړې، شبانه او اختصاصي ازموینو د رشتو کوډونه موجود دي. د دې لینک په کلیک کولو سره تاسو ته د کودرشتې لیست خلاصیږي. د دې لیست په سر کې تاسو عمومي او د دیني زده کړې کودرشتې لیدلای شئ. عمومي کودرشته د عمومي او متفرقه ازموینو ګډون کوونکو ته، او د دیني زده کړو کودرشته له مدارسو څخه فارغ شوي شاګردان چې په ځانګړو پوهنتونونو کې د دیني رشتو د انتخاب حق لري ځانګړې شوې ده. نو راځئ اوس وګورو چې له عمومي کودرشتې څخه څرنګه خپل کود ترلاسه کړو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د دې جدول په اول ستون کې 3 برخې کوډونه مشخص شوي دي. اوله برخه ذکور رشتې، هغه رشتې دي چې د نارینه ګډون کوونکو لپاره ځانګړې شوي دي، او ورپسې عمومي هغه کوډونه دي چې نارینه او ښځینه ګډون کوونکي کولی شي دا کوډونه انتخاب. په دریمه برخه کې اوناس رشتې، هغه رشتې دي چې یوازې د ښځینه ګډون کوونکو لپاره مشخص شوي. د یادونې وړ ګڼو چې که چیرته یو ښځینه ګډون کوونکی د ذکور رشتې کوډ یا د نارینه کوډ، او یا داسې نارینه ګډون کوونکی د اوناس کوډ یا ښځینه کوډ انتخابوي، نو دا کوډ به د سیستم لخوا له منځه ځي او دوی نشي کولی هماغه رشتې ته کامیاب شي. نو که یو ګډونوال د بیلګې په توګه غواړي په بلخ پوهنتون کې خپل د لیسانس تر کچې زده کړې ترسره کړي، نو په پوهنتون باندې کلیک او د بلخ پوهنتون دې انتخاب کړئ. اوس تاسو ټول د بلخ پوهنتون کوډونه چې نارینه، عمومي او ښځینه کوډونه کې شامل دي کتلی شئ. همدارنګه د بلخ په پوهنتون کې د انجینري پوهنځی په دې توګه جلا کولی شو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا پوهنځی 3 څانګې لري چې هره څانګه یې ځان ته د جذب تعداد او ځانګړی کوډ لري. په دې جدول کې موږ لیدلی شو چې د دې پوهنځي د صنعتي او مدني ساختمانونو څانګه 65 تنه هغه نارینه ګډون کوونکي چې 1436 کوډ یې انتخاب کړی او نمرې یې پوره شوي وي جذبوي. همدارنګه دا څانګه 42 تنه هغه ښځینه ګډون کوونکي چې 446 کوډ یې د ازموینې په ورقه انتخاب او نمرې یې ورته پوره کړي وي جذبوي. ګرانو ګډونوالو، که چیرې تاسو د خپل خوښې د کوډ په موندلو کې ستونزه لرئ، نو تاسو هر وخت کولی شئ چې په دغه ځای باندې کلیک او د 1499 کال بشپړه عمومي کودرشته ځان ته ډاونلوډ او له چاپ څخه وروسته د ازموینې په ورځ له ځان سره ولرئ. همدارنګه د مدرسو فارغان خپلې کودرشتې دلته ډاونلوډ او له چاپ څخه وروسته له ځان سره ولري. هغه ګډون کوونکي چې د اختصاصي او شبانه ازموینې لپاره په خپل ولایت کې د نوملیکنې فورمونه ډک کړي دي، هغوی هم کولی شي په دې پاڼه باندې د خپل ولایت د اړوند کودرشتې په لینک باندې کلیک او خپل د خوښې کودرشته ترلاسه. داوطلبان محترم امتحان کنکور سال 1399، قسم که شما در جریان هستین تدابیر لازم در جریان امتحانات کنکور امسال به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا روی دست گرفته شده است که من جمله یکی از مواد تایید شده کمیته مبارزه با ویروس کرونا عدم توزیع کودرشته امتحانات به طور فیزیکی می باشد. اداره ملی امتحانات تصمیم گرفته که امسال کودرشته ها را به صورت آنلاین در دسترس داوطلبان قرار دهد تا آنها بتوانند به بسیار سادگی در این کودرشته ها که به صورت آنلاین در صفحه اداره ملی امتحانات موجود می باشد رشته مورد نظر را دریافته و کد آن را قبل از قبل انتخاب نموده و در صحنه امتحان با خود داشته باشد. داوطلبان عزیز، شما می بینید که تمام کودرشته های عمومی، علوم دینی، شبانه و امتحان اختصاصی که از طرف اداره ملی امتحانات برگزار می شود به نشر رسیده است. پس با خاطر به دست آوردن کودرشته ها شما در قدم اول بالای این لینک
کلیک میکنید. وقتی که بالای لینک کلیک نمودید میبینید که یک لیستی از کدرشته ها برای شما باز میشه. در این لیست شما در قدم اول کدرشته عمومی و علوم دینی را مشاهده میتوانید. کدرشته عمومی برای عموم داوطلبان امتحانات کانکور عمومی و متفرقه می باشد و کدرشته علوم دینی برای داوطلبان اند که آنها از مدارس دینی فارغ شده و به رشته‌های مشخص شرایط و حقوق در پانتون‌های مشخص اجازه انتخاب را دارند. حال می‌بینیم که چطور ما می‌توانیم از کدرشته عمومی کد مورد نظر خود را به دست آوریم. کدرشته‌ای که در مقابل شما قرار می‌گیرد شامل چند بخش است. رشته برای در استون شما 3 نوع رشته را مشاهده می‌توانید. رشته‌های ذکور، رشته‌های عمومی و رشته‌های اوناس. رشته‌های ذکور رشته‌های اند که تنها داوطلبان ذکور اجازه انتخاب از اونها را دارند. رشته‌های عمومی رشته‌هایی اند که داوطلبان ذکور و اوناس میتوانند اونها را انتخاب نمایند و همینطور رشته‌های اوناس رشته‌هایی اند که تنها داوطلبان اوناس اجازه انتخاب از اونها را دارند. اگر احیانا کدام داوطلب ذکور کد اوناس را انتخاب میکند و یا داوطلب اوناس کد ذکور را انتخاب می نماید، همان انتخاب وی را سیستم مد نظر نگرفته و یک چانس انتخاب از اونها میسوزد. حال میبینیم که چطور ما میتوانیم با استفاده از این جدول کدرشته عمومی کد مورد نظر پانزه خود را به دست. اگر یک داوطلب میخواهد که در یکی از پانزه‌های پانتون بلخ ادامه تحصیل به سویه لیسانس بدهد، پس میتواند در این قسمت بالای پانتون کلیک کرده و پانتون بلخ را انتخاب نماید. حالا شما میبینید که تمام کدهای باز شده مربوط پانتون بلخ میشه. در این قسمت کدهای ذکور هم موجود است، کدهای عمومی هم موجود است و کدهای اوناس هم موجود است. به گونه مثال پانزه انجینری. پانزه انجینری شما میبینید که کدهای ذکور هم دارد، کدهای عمومی هم دارد و کدهای اوناس هم دارد. پانتون بلخ پانزه انجینری شامل 3 دیپارتمنت است که در مقابل شما قرار دارد. برای هر دیپارتمنت ظرفیت جذب مشخص و کد مشخص مد نظر گرفته شده است. در پانتون بلخ پانزه انجینری دیپارتمنت ساختمان‌های صنعتی و مدنی 65 تن از داوطلبان ذکور را که نمره مورد نظر را به این پانزه اخذ نموده باشد جذب می‌نماید. پس آن داوطلبان ذکوری که میخواهند در دیپارتمنت ساختمان‌های صنعتی و مدنی پانزه انجینری پانتون بلخ تحصیل نماید، باید آنها کد 1436 را نزد خود یادداشت نموده و در روز امتحان در پارچه جوابات با استفاده از راهنمایی استاد ممتحن این کد را در آنجا درج. ولی اگر در عین پانزه داوطلبان اوناس خواهان ادامه تحصیل باشند، در آن صورت شما می‌بینید که دیپارتمنت ساختمان‌های صنعتی و مدنی در پانزه انجینری پانتون بلخ برای اوناس دارای 42 تن ظرفیت جذب بوده و کد مورد نظر 4426 است. پس داوطلبان اوناسی که می‌خواهند در این دیپارتمنت ادامه تحصیل دهند، باید کد 4426 را در روز امتحان با خود داشته و با استفاده از راهنمایی استاد ممتحن در پارچه جوابات خود درج. داوطلبان عزیز، اگر شما با دریافت کدرشته ها به سیستم آنلاین مشکل دارید، کدرشته کلاسیک هم برای شما در اینجا موجود است. وقتی که بالای از این لینک کلیک نماید، شما می توانید به کدرشته کلاسیکی که از طرف اداره ملی امتحانات برای سال 1399 تهیه گردیده است به دست دارید. می توانید این کدرشته را چاپ نموده و در روز امتحان با خود داشته باشید. داوطلبانی که از مدارس دینی فارغ شده اند می توانند کدرشته خود را با کلیک نمودن در این قسمت به دست آورده و این کدرشته که نیز قابل چاپ می باشند با خود در روز امتحان داشته باشند. بر علاوه داوطلبان امتحان کانکور عمومی، متفرقه و علوم دینی، آن داوطلبانی که در ولایات مربوطه فرم‌های ثبت نام امتحان اختصاصی 14 پاس و امتحان کانکور شبانه را به دست آوردند، می توانند کدرشته ولایت مربوطه خود را در اینجا به دست آورند. هر داوطلب بالای ولایت مربوطه خود کلیک نموده و کدرشته آن ولایت را می تواند هم به صورت جدول آنلاین و هم به صورت فیزیکی از این قسمت به دست آورد. با احترام، اداره ملی امتحانات.